अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बि अबी हनीफत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। गिली खुशबूए दर हम्माम रोज़ी रशीद दस्त महबूबी बदस्तम। बदो गुफ्तम की मुश्की या अबीरी के अजबुई दिलावीज़ी तुमस्तम। बगुफ्ता मन गिली नाची ज़बूतम वलेके मुद्दती बागुल नशिस्तम। जमाले हम नशीन दर मन असर करद वगरना मन हुमान खाकम की हस्तम। सलामुन अला खैरिल अनामि व सय्यिदी हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी बशीरिन नज़ीरिन हाशमीय्यिम मुकर्रमी आतूफ़िन रऊफ़िन मन युसम्मा बि अहमदी। दुरूद शरीफ है शौक़ ज़रा नम सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुज़र्रवार किराम, दायात मुबारक वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। दाद सूरत अनकबूत मुबारक आखिरी आयत थी। पदे बाने बयान चुकू दा सलोरमा जुमा पे रवाना हुआ। नवर कूटी अख्तर नरुस्तो पदे आयात बयान शुरू थी हस्ब तौफीक। अल्लाह फरमाई वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना। जाहदू पेल माजी से गदा दबाब मफ़ालिना जाहद युजाहिदू मुजाहदतन व जिहादन क़ातल युक़ातिलु मुक़ातलतन व क़ितालन।
ما ستاسو خدمت کې عرض وکړو چې مجاهده دې ته وایي چې د یو شی په حاصلولو کې خپل ټول طاقت ختم کړي. د خدای په بندګۍ کې خپل ټول طاقت به ختموي. چې ستا څومره طاقت دی الله په دې خوشحالېږي. زما په دې مریدانو کې یو مرید دی د سرډیرو ګل آباد، هغه عمرې له تللی و، بیا دلته راغی نو بره سر کې طواف د بیت الله نه کوو. وی په څلور طوافه کې یو طواف وګردشه دی، خو اوس د بیت الله په برنډه کې چې بره تاویږي لکه د مانځونه چې تاویږي ټول مانځي. وی په څلور طوافه کې به ما قرآن شریف مبارک ختموه. د خدای بندگان شته که نشته چې د دنیا په هغوی آباده ده. یو طرف ته د بیت الله طواف او بل طرف ته روژه په خولې او بل طرف ته په یعنی په یو طواف کې 19 سپارې ویل. یاره خو زه یې څه خوشحاله کړم، مې کمال خو دې کړی دی. ما هم په دې طواف کې ډېر زیات قرآن شریف ویلی دی، خو دا لا بل شان وینا ده. نو یو طرف ته قرآن شریف ویل، بل د بیت الله نه تاویدل. بیت الله نه چې تاویږي نو بس دا ډیره ده. یو پښتون ما ته راغی یو حج کې، ما ته وی ما خو ډېر طوافونه وکړل خو بیت الله ته ما ګوتې وروړي نه دي. مې بیت الله ته ګوتې وروړل په حج کې څه فرض نه دی، دا خو څه تبرک دی. ملګري ما سره و، د نیمې شپې لاړو. دغه کشر زوی مې راسره و، انیس الاسلام، او یو راسره بل یو مولوي صاحب د افغانستان لوی عالم نیاز محمد مړی صاحب. هلته چې لاړو بس برنډه کې مې طواف کو، په دې پولیس والا ما ته آواز وکړ، وی دې خوا وی لاندې ولې نه کوزېږي؟ مې صاحب تاسو څوک نه پرېږدی؟ وی تا پرېږدم زه. په زړه کې مې سودا وه چې بیت الله باندې مې ګوتې ونه والې. بس دغه زوی مې راسره و، بس لاړو او بس صاحب رکني یماني مکمل خدای ورته ورسول به. دا ماشوم زوی مې راسره و، هغه مې حج کړی دی. نو بس بیت بیا چته تیرا دی خوا کېدم، هلته کې خلک مروړي پټګانې ایستل، مې لکه دا مه وباسه. خیر اوس موبایل زمانه ده نو سړی به څه وکړي. ما ستاسو خدمت کې عرض کوو، یو مولوي صاحب دلته ما ته راغی، نو هغه ما ته وی ما کور خرڅ کړو چې بیت الله ته لاړ شم. داسې د الله دوستان شته. مې عمرې لکه حج لوي، عمرې له مې نه حج له به ځي، عمرې له لاړ نه شي، مې حج ته لاړ شه.
وی کور مې خرڅ کو مې ستا په شان مجاهده خو چاله نه ده کړې ما خو هم نه ده کړې ته خو زما شاګرد یې خو تا ما له نحو دوره مې کړې وه اوس مې یاد شوې مې چې 200 طالبان پکې وو په دې لوی هوسپیټل مې سبق وي دا ځای ډک و په خلکو هغه چې دی نو میں ستا پشان مجاهده خو ما هم نه ده کړې میں عزت دا کور دی خرڅ کو داخله وکړه د حج او که ستا د تلو پورې الله بل کور تاله نو درکړې د دې نه ښه نو زه بیا دله والم هغه لا تلې نو چې بل کور د هغې نه په لس عمره خدای ښه ورکړه الله پشان غیرتي څوک شته ته په چا پسې ګرځې ستا د دې خدای په شان ښکلي څوک نشته د ده په شان وفادار څوک نشته د ده په شان غیرتي څوک نشته هله دغه خپل خدای ته متوجه شه د شپې راپاسه الله ته جاړه ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د بیت الله طواف هم الله ټول نس وکړه د ټولو حج یو وارې کې بیا عمرې له ځه څونه چې کین وکوه د هغې په لس عمره خدای کور ورکړه پوخ و د هغې په 2 عمره دغه خدای غیرتی دی ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د غلامي پکار ده قرآن شریف کې دا ټکي راغلي دي چې ان کنتم ایاه تعبدون دا جمله شرطیه ده که الله سره د غلامۍ اظهار کې نو ورکه دغه مال د خدای په نوم پر بخاری مبارک کې مې پرون ووی چې حواریین د عیسی علیه السلام خاص ملګري دي خاص اول ایمان پہ عیسی علیہ السلام خود لوی مرتبه خاوند دی ما ته یو وی څنګه د مرتبه مې اولو العزم من الرسل کې خودی چې دی مې د دو شان ډیر پورته دی هجرت اسمان ته کړی دی ابراهیم علیہ السلام اول هجرت کړی دی د عراق نه حران ته بیا د حران نه فلسطین ته اوس په فلسطین کې تشریف فرما دی آرام فرما دی جنت فردوس کې آرام فرما دی رسول الله مکی معظمه نه مدینه طیبه ته هجرت وکړو او د اسمان ته هجرت کړی دی نزدې قیامت تبارک کوزي فقیر دی فقیران الله اسمان ته پورته کړی عیسی علیہ السلام ته وی چیرې حواریین خاص حواریین جمع حاریده حواریده یار راست وی ناصر خاص وی یاره وی عیسی علیہ السلام ته مونږ کې منګه مونږ کو ته روزه نیسې منګه مونږ روزه نیسو ته صدقه ورکې منګه هم صدقه ورکو دا را روانه خبره ډېره د عبرت ده ډېره د عبرت ده او ته انجیل مبارک ستا کتاب د لولي منګ هم لولو لیکن ته د اوبو د پاسه تلی شي او موږ د اوبو د پاسه نشو تلی چې قدمونه پې کېږو ویې ټیک ده عیسی علیہ السلام یو کاڼی راواخیستو دومره کاڼی
او یوې د سپینو زرو روپۍ راویستله وی دې کې کومه بهتره ده دې کې کومه بهتره ده هغوی ورته وی صاحب دا د سپینو زرو روپۍ بهتره ده د کاڼي نه وی بس خبر خلاص شو چاته چې د سپینو زرو روپۍ د کاڼي نه بهتره وي هغه په اوبو د پاسه قدمونه نشي کېښودی زهد په دنیا پیدا کوي دنیا ته لته ورکا دومره ورپسې مه ګرځه قال رسول الله إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب دا سکار دی چې روح القدس جبريل عليه السلام زما په دې زړه کې یو پوکي وکړ چې أن نفسا لن تموت چې نفس نکره ده عموم پکې دی چې نوې نفس جاندار دا بمرینا حتی تستکمل اجلها وتستوعب رزقها خپل رزق پوره کی اجل خپل برابر کی فاتقوا الله د خدای نه ویریږئ واجملوا فی الطلب په طلب د رزق کې بیا نروي کوه رزق پخوا نه لیکلی شوی دی رزق د پخوا نه لیکلی دی ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د دې خدای غلامي پکار ده الله دې موږ او تاسو ټولو ته توفیق راکړي تفسیر قرطبی کی راغلی دی والذی دام صرف د جاهدو پټکی کې زلا لګیا ما د الله په توفیق بتوفیق الله چې دا څه کار وکا الله وای کتما ګوري او بیا دې نمونتم نو په دوه خبرو به یقینا بیا مومي ان تطلبني فلم تجدني کتا ز طلبول ما او بیا دې نمونتم نو په دوه خبرو به یقینا بیا مومي یا الله هغه دوه خبرې شدي هغه دوه خبرې دادي چې کوم ښکلې مسله تا د دین د عبادت متعلق یاد کړې ده هغه وکړه د شپې راپاسه نن درې نیمې بجې د سبا ځانو شو شپه ختمه شوه په دې ټیم کې د سهار جمع له راتلل د اوچت کار دی د الله په جناب کې اوچت کار دی والذین جاهدوا فینا مجاهده وکړه نو په دغه مسله عمل وکړه خپل خدای سره تعلق جوړ کا ګوره قبر کې برته ګران شي ګوره قبر کې برته ګران شي آخرت کې برته ګران شي چې دلته په خوبونو لګیاي او دویمه دا ده چې کومه مسله په دین کې ناروا ده د هغې نه ځان بچ کا ما به یقینا بیا مومې دا علما دي د دې علماو خبره وره په دوی پسې لاړ شه وخت یو سړي اخبار ما لروړو دلته اخبار مې مقرر کړی دی ملګري نو اوس کا اخبار ګوري کنه ذهن بدل تباہ کی ټول دروغ دي خبرونه کوي چې وو نوري وري ها د دې خبرونه چې دي ټول تباہی د پاکستان زبردست وطن دی خدای سو ظالمانو بس
دا سے کچھ بس ختم ایک بالکل او باقی چې دی نو دغه ظالمان خدای په موږ مقرر کړي دي ځکه موږ هم ظالمان یو نو با اسما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې والذین جاهدوا فینا ای فی طلب مرضاتنا مجاهده دې وکړه دلته دوه مضافونه حذف دي په طلب د رضا زما کې بس که خیر یې زه به تا سره تعلق جوړ شم خپل نه یې که خپل شوې مدعي زه به دې یار کم څنګه دې پردي یاره دننه په دربار کم دا څنګه مسلمانې چې کارونه د اغیار کوي او کر کوي د غنو تمه د ګلزار کوي دا نه کېږي ورور بس که خیری په دې آیاتو قرآن عظیم سمندر دریا په کوزه کې بند شوی دی نو دې کې لوی خبرې دي انشاءالله که خیری په مزه کوو هغه څلور خبرې چې ما کړې وې چې سړی کمال ته په څلورو خبرو رسي هغه پاتې دي سواء التواضع التقوى فيما بينه وبين الله والتواضع فيما بينه وبين الناس والمجاهدة فيما بينه وبين النفس سلورما والزهد في الدنيا والمجاهدة فيما بينه وبين الدنيا اغا سلور خبري لا ان شاء الله پاتې دي په مزه کوو الله دې خپل توفیق موږ ته سره ملګري کړي واخر دعوانا ان الحمد لله ټولې مسلې صلی الله